بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ استاسي نننی درس د لیکسیون 63 یعنی درشپیتم درس د 63 سپیل buchstabieren داسې راځي. ښه ګران دوستانو شروع کوو د درس. دلته وایي چې Bilder und Text. Was passt zusammen? Ordnen Sie zu. یعنی څه Bilder خو دوستانو پیژنئ چې عکسونه und یعنی او تکست یعنی دغه خطونه. صحیح ده؟ دا خط. was یعنی څه، پاست یعنی صحیح دي، zusammen یعنی سره یو ځای. ordnen Sie zu یعنی مرتب کوي یا په ترتیب کوي، zu یعنی په دې ځای کې. ښه اوس ګورئ دوستانو چې مثلا دا خط دلته سوالیه ده چې مثلا څه سره صحیح دي، یعنی was passt zusammen یعنی څه سره یو ځای صحیح دي کنه. البته دوستانو چې په پوه شئ دا وګورئ د دغو خطونو، یعنی دا خط د کوم یو عکس سره راځي، دا عکس د کوم یو سره، دا خط د کوم عکس سره راځي، یعنی دا درېمې کوم یو سره راځي، لاندې څلورمې کوم یو سره راځي. نو د دغو په حساب ما تاسو ته دلته تیارې شمارې هم لیکلي دي. یعنی اول دوم قصه چې کومه، نو تاسې دغه عکسونو لمبرې چې دي کنه، دوم څلورم اول او درېم دغسې، او دلته دا نومونه هم دي. د دوم د نام، د درېم د لیانا، وی د څلورم د لیانا، د اول د سیتا او د درېم د علي. یعنی د دې قصه ده. ښه نو تاسې دغه شی په نظر کې ونیسئ چې زه دا درته ووایم، ځکه چې اسی کې بیا ویډیو غټېږي چې به پسته هغه کوو. او دا د ویډیو حساب ده، سم دا نه چې همداسې مثلا په ټکي ټکي سړی پوه کړي. ښه امیدوارم پوه شوي دوستانو. اوس دا یو خط اول وایو، بیا پسته معنا سره وایو. دلته وایو چې Ich bin Schneiderin von Beruf. Ich nähe Kleider. Aber ich bin auch Hausfrau. Ich arbeite auch zu Hause. Ich putze, ich koche, ich repariere. In der Pause trinke ich gern Tee. یعنی څه دا اولنې قصه دغه خیاطې ده. ښه دا وایي ich یعنی زه، bin یعنی یم، شنایدرین یعنی خیاطه، فون بروف یعنی په کسب کې، یعنی زما کسب خیاطي ده. ich nähe Kleider. ich یعنی زه، nähe یعنی ګنډم، Kleider یعنی جامې یا کالي. aber ich bin auch Hausfrau. aber یعنی اما، ich یعنی زه، bin یعنی یم، auch یعنی همچنان، Hausfrau یعنی د کور ښځه. ich arbeite auch zu Hause. ich یعنی زه، arbeite یعنی کار کوم، auch یعنی همچنان، zu Hause یعنی په کور کې، یعنی په کور کې هم کار کوم. ich putze زه صفایي کوم. ich koche یعنی زه اشپزي کوم. ich repariere یعنی زه جوړوم. in der Pause په تفریح کې trinke ich gern Tee. په تفریح کې trinke یعنی سکم، ich یعنی زه gern خوښوم، Tee یعنی چای، یعنی زه په تفریح کې چای څکل خوښوم. مطلب داسې ده. ښه که په یو معناو کې نو غونډه معنا بله خوا بیایي. ښه معنا به یې مه غوي، خو سړي سره په اسانه پرې نه خلاصېږي. ښه امیدوارم دوستانو په دې باندې پوه شوي اوس راکوزېږو د دوم ته. دوم کې دلته وایي چې ich komme aus Vietnam. Das Essen in Vietnam ist gut. Ich bin Koch von Beruf und ich koche im Restaurant Sonne. Auch mein Schwiegervater kocht im Restaurant. Meine Familie ist groß. Ich arbeite viel. دا دویم وایي. ښه دغه عکس دی وایي چې ich komme، ich یعنی زه، komme یعنی راغلم، aus ویتنام د ویتنام نه، ویتنام یعنی یو ملک ده، وایي د ویتنام نه راغلم. das Essen یعنی دا خوراک، in ویتنام په ویتنام ګورئ دوستانو ملک ده، په ویتنام کې ist gut یعنی ده ښه، یعنی دا خوراک په ویتنام کې ښه خوراک ده. ich bin، ich یعنی زه، bin یعنی یم، کوخ یعنی اشپز، von Beruf په کسبی یا کسب کې، یعنی زما کسب اشپزی ده. und او ich یعنی زه
کوخه یعنی پخوم ام رستوران په هوټل کې زونه یعنی د زونه د هوټل نوم ده کنه ګوري دوستانه دلته وایي چې ich koche im رستوران زونه یعنی په هوټل کې آیا تاسو به څه نظری چې داسې وایي چې زه په هوټل کې زه پخوم په هوټل کې المرم نو په هوټل کې پخېږي نه المر نه پخېږي خو د دې هوټل نوم ده زونه رستوران یعنی په خبرو کې دوی داسې راوستل چې ام رستوران زونه یعنی د مر په هوټل کې یا لکه د هوټل نومونه ني ستار هوټل مثلا د خلاصه دغه دار هوټل بل نومي یعنی د مر په هوټل کې یا دا خو مخکې راځو auch mein Schwiegervater auch یعنی همچنان mein یعنی زما Schwiegervater یعنی خسر کوخت یعنی اشپزی کوي ام رستورانت یعنی په هوټل کې meine Familie زما فامیلی ist یعنی د groß یعنی غټه ich arbeite viel یعنی زه کار کوم ډیر دا کس وایي امیدوارم دوستانو په دې پوه شوي اوس دې دریم ته راکوزیږو دریم وایي چې دغه یو قصه کوي علي meine Frau arbeitet bei Elde ich bin Verkäufer von Beruf aber jetzt bin ich arbeitslos ich bin zu Hause ich suche Arbeit ich habe ein Handy und ich telefoniere viel manchmal spiele ich auch Fußball يعني څه meine Frau meine يعني زما Frau يعني خزه arbeitet کار کوي bei Elde يعني Elde یو مارکیټ ده لکه سوپر مارکیټ او په دې ځای کې هوفر او دغسې هغه یو مارکیټ ده ښه Elde نوم ده Elde ښه ich bin Verkäufer von Beruf ich یعنی زه bin یعنی یم Verkäufer یعنی دکاندار von Beruf په کسب یا کسبی کې یعنی زه دکاندار زما کسب دکانداری ده اما jetzt یعنی اوس bin یم ich زه arbeitslos یعنی وزګارم یعنی زه فی الحال وزګارم ich bin zu Hause ich یعنی زه bin یعنی یم zu Hause یعنی په کور کې ich suche Arbeit ich یعنی زه suche یعنی ګورم یا لټوم Arbeit یعنی کار ich habe ein Handy ich یعنی زه habe یعنی لرم ein Handy یعنی زه یو موبایل لرم und ich telefoniere und یعنی او ich یعنی زه telefoniere یعنی تلفون کوم viel یعنی ډیر یعنی زه ډیر تلفون کوم manchmal کله spiele یعنی لوبه کوم ich یعنی زه auch یعنی همچنان فوتبال یعنی فوتبال یعنی د فوتبال کله زه د فوتبال لوبه هم کوم ښه امیدوارم په دې باندې پوه شوي دا د دې علي قصه وه دریم اوس د دغې ښځې قصه کوو چې دا ماشوم هم ورسره څلورم نمبر امیدوارم په هغه باندې پوه شوي دوستانو ښه دلته وایي چې ich bin Bäckerin ich backe Kuchen und Brot in Deutschland arbeite ich nicht ich habe ein Baby jetzt wasche ich viel Wäsche mein Mann ist Automechaniker repariert Autos يعني څه دا وایي چې ich يعني زه bin يعني یم Bäckerin يعني نانبایا یا په بیکری کې چا کار کوي کنه نو بیکری والا یم ښه ich backe زه پخوم ich يعني زه backe يعني پخوم ګورې دوستانو ما خو تاسو ته مخکې درسو کې ویلي دي backe
یعنی ګوري دوستانو څوک چې کله ډوډۍ یا کیک داسې یا کلچې دا شونه چې پخوي هغه ته بکن جمله ده چې ما ته وایي بک ایخ بک مثلا چې وایي هغه پخوي اربکت مثلا داسې راځي کنه یعنی ډوډۍ او کیک او کلچې چې پخوي بکن راځي ښه د بکن جمله استعمالېږي او که هغه کوي دا ترکاري یا غوښه او سالنګ دا شونه پخوي کنه بیا هغه ته کوخن وایي ښه الحمدلله شکر نو وای ich backe زه پخوم کوخن یعنی کیک ګورې دوستان ما خو تاسو ویلي چې مثلا دغه چې هغه شي او شي ګرده او چې شي کنه بیا د دې نه اشپزي جوړیږي اوس دلته یو ده لکه د دې په ژبه کې او ده نو دینه کیک جوړیږي وای ich backe کوخن یعنی زه پخوم کیک und Brot او ډوډۍ یعنی زه کیک او ډوډۍ پخوم in Deutschland arbeite ich nicht in یعنی په دوچلند یعنی جرمنی یا آلمان کې arbeite کار کوم ich یعنی زه nicht یعنی نه یعنی زه په سیده معنی داسې راځي زه په جرمنی یا په آلمان کې کار نه کوم داسې راځي ښه دلته وایي چې ich habe ein Baby ich یعنی زه habe یعنی لرم ein Baby یعنی یو ماشوم ښه په دې ځای کې وایي چې jetzt wasche ich viel jetzt یعنی اوس واشي یعنی مینځم یا وینځم څوک داسې وایي ښه jetzt ich wasche یعنی زه وینځم ich یعنی زه viel یعنی ډیر ویشي یعنی جامې ګورې دوستانو کله چې څوک جامې مینځي بیا البته راباسي چې په تناب باندې داسې خوري کنه نو هغه ته هم بیا ویشي وایي ښه ځکه چې موږ ته په کورس کې داسې ویلي نو زه سره همدغه څه شریک کوم کنه په اکثر ځای کې وایي چې مثلا دا سره دواړه یو ځای راشي نو بیا وایي چې زه جامې وینځم او که داسې سره بېل راشي په دې ځای کې مثلا وایي چې دغه ځای کې چې ich wasche یعنی زه وینځم مثلا بیا که دا ویشي شي مثلا وایي زه دا جامې وړم هلته خوروم داسې درسې راکړی نو نور تاسې سره به دلته هم دونه ملګري چې مثلا یو څه جملې بیا ترېنه پوښتنه وکړي خیر خو موږ ته په کورس کې داسې ویل شوي ښه mein Mann ist mein یعنی زما من یعنی میړه یا سړی است یعنی ده autos mechanica یعنی د موټرو مستري ده repariert autos یعنی هغه repariert یعنی جوړوي autos یعنی موټرې auto یعنی یو موټر autos یعنی ډېر موټرې یعنی ډېر موټر جوړوي ښه خو ډېر یعنی مجموعه ده جمع ده ښه امیدوارم دوستانو په هغه باندې هم پوه شوي اوس راکوزیږو دې لاندیني خط ته چې امیدوارم دغه درس هم خلاص شي ځکه چې بیا مې ویډیو غټېږي دلته وایي wählen Sie eine Rolle lesen Sie den Text vor und Sie schreiben Sie passende Sätze über sich in Ihr Heft څه وایي یعنی wählen یعنی خوښه کوي زی یعنی تاسې eine Rolle یعنی یو نقش ورته هو نقش یعنی یو قصه یو نقش داسې خوښ کوي مثلا چې تاسې کومه لوبه کولی شي یعنی تاسې څه کاری که نه داسې یو قصه خوښه کوي یو پاټ کوي یو سړی کوي که نه نو داسې یو نقش خوښ کوي لیزن یعنی ولولئ زی یعنی تاسې د ټکسټ فور یعنی تاسې د خط اوله ولولئ یعنی مخکې دا خط ولولئ بیا دغه نه وروسته بیا دا هغه وکئ ځان ته داسې یو قصه خوښه کوي ښه und sie او تاسې schreiben یعنی ولیکئ زی تاسې پسند یعنی په خپله خوښه زیتسې یعنی یوه جمله اوبه یعنی په باره کې زیخ یعنی ستاسې خپل یعنی په خپله باره کې ولیکه in ihr Heft یعنی په خپله کتابچه کې امیدوارم دوستانو پوه شوي نو بس دلته خو داسې لیکل شوي دا وګورئ ich bin یعنی زه یم مثلا دغلته د کسب نوم لیکي فون بیروف یعنی زما کسب دا شی ده بیا دلته وایي ich arbeite bei یعنی زه کار کوم سره د چا سره چې کار کوي هغه دلته نوم یې ولیکه دلته وایي ich arbeite zu Hause یعنی زه کار کوم په کور کې یا مثلا داسې ولیکه یا مثلا mein Mann ist یعنی زما میړه مثلا داسې هغه کوي دلته کار ولیکه فون بیروف که مثلا کتابچه کې لیکي هغه د ستاسې خپله خوښه زه خو ورته وایم ولیکئ ستاسې خپله خوښه لیکئ که نه لیکئ ښه mein Frau arbeitet یعنی زما ښځه کار کوي
د کوم ځای په کوم ځای کې یا چا سره کار کوي هغه مثلا داسې ولیکئ یو وړه کې قصه غوندې چې لیکئ یا دلته وایي چې ich bin arbeitslos مثلا زه یم وزګار بیا دلته ځای کې ولیکئ ich suche Arbeit مثلا داسې لیکئ کار لټئ نه لټئ هر د خپله خوښه داسې ښه امیدوارم دوستانو تاسې په دې درس باندې پوه شوي ډېر اسانه درس و د راتلونکي درسه پورې دوستانو په پاک الله باندې سپارم فی الحال چوس